زرغونه د غوړېدلي ښېرازي سرسبزي بختوري خرمي کامراني او بریالۍ معنا لري. زرغونه ډیر بختور نوم دی چې د زشتو لرغونو زمانو راهیسې پښتانه دا نوم پر لوڼو باندې ږدي. په پښتو کښې درې نامتو زرغونې دي. لومړی زرغونه د دوهم فرهاد یا دوهم فرهاد میرمن او د پښتنو د ستر شهنشاه مصرادات مږور وه. کله چې دوهم فرهاد په 128 مخزیز یا قبل میلاد د ساکزیو ساکانو یا سکیسو سره په جنګ کښې ووژل سو، نو د تابوت یې د ارسکو یا اشکانیانو و شاهي هدیرې ته راوړ او هلته زرغونې د ده پر ګور باندې زیارت جوړ کړ. همدارنګه د اموز سیند ته نږدې یو نوی ښار ودان سوی و چې د فرهاد د زرغونې فرهاد په نامه باندې یادېدی. دا وه لومړی نامتو زرغونه. دوهمه نامتو زرغونه د ملادین محمد کاکړ لور وه چې د نن څخه 521 کال مخکې په 1499 زیز یا عیسوي کال په پنجوایي کښې اوسېدله او د سعدالله خان نورزي میرمن وه چې د خپل مهال ډېره تکړه او نومور ریشۍ یا شاعره او ډېره ښه لیګره یعنې خطاطه وه. دې د شیخ مصلح الدین سعدي بوستان په پښتو نظم کوي او په خپلو مبارکو لاسونو یې وکیښ او نوم یې د پښتو بوستان باندې کښېښود. دا وایي اورېدلې مې کیسه ده چې تر شاتو هم خوږه ده. د اختر په ورځ سهار بایزید چې وریدار له حمامه راوتلی په کوڅه کښې تېرېدلی ایرې خاورې چا له بامه راچپه کړلې ناپامه مخ او سر یې سوکه کړ په ایرو په خاور خړ. بایزید په شکر کښو سو د خپل مخ په پاکېدو سو له ایرو به څه بد وړمه یا به لږ شکوه کومه هو پوهانو ځان ایرې کړ له لویین یې ځان پرې کړ. څوک چې ځان ته ګوري تل خدای ته نه څه کړای کتل. لویي تل په ګفتار نه ده لو خبره په کار نه ده. تواضع به دي سر لوړ کا تکبر به دي تل زوړ کا. دا وه دوهمه نامتو زرغونه. درېیمه نامتو زرغونه د زمان خان ابدالي میرمن او د عبدالغني خان الکوزي خور او د پښتون شهنشاه لوی احمدشاه بابا مور. زرغونه انا د کندهار د کواک یا کوهک کلي کښې د ارغنداو راده پر غاړه باندې ښخه ده او یو خاورینه ګنبته باندې ولاړه ده. زرغونه انا د احمدشاه بابا د پاچا کېدلو پر وخت باندې ژوندۍ وه او کله چې د کندهار پر نوي ښار 7 دیوالونه او خندقونه جوړېدل نو زرغونې انا خپل پادشاه زوی ته وویل چې پښتانه د خاورو په دیوالونو او خندقونو نه خوندي کېږي او نه بویه دښمن دومره رانږدې شي چې د ښار دیوالونو او خندقونو ته ځان راورسوي. او څلرمه زرغونه هم زما میرمن ده چې د بابوجان بابي مانوخان بابي او دانګل بابي او ښکلا بابي او زلا بابي مور ده او زما 5 واړه اولاد یې د پښتو
پښتنو او پښتونولۍ په مینه رالوی کړي دي. ډېره مننه.